امنیتي منصوبینو د غزني ولایت اړوند روضي کوتل سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره 219 کیلوګرامه تریاک نیولي چې له بدخشان ولایت څخه هلمند ته قاچاقېدل. 219 کیلو تریاک دي چې له بدخشان څخه د هلمند ته انتقالېدلو زموږ امنیتي سرتیرو د غزني ولایت د کوتل په ساحه کې ګرفتار کړي دي او په تړاو یې 15 کسه ولس هغو فرار کړی ده او امنیتي مجاهدین یې په لټه کې دي. ورته مهال د غزني اوسیدونکي د نشهیي توکو د قاچاق مخنیوي په وړاندې د امنیتي ځواکونو مبارزه ستایي او له خلکو غواړي چې د نشهیي توکو له کرکیلې استعمال او قاچاق څخه لاس واخلي. د امنیتي ځواکونو چې ډېر موږ منندوی چې په دغه حال کې ډېرې هلې ځلې کوي او هلې ځلې روانې دي. انشاءالله تر څو پورې کوشش وکړي چې دغه حالات صفر ته راورسي او نور په افغانستان کې افغانستان له نشهیي توکو څخه خلاص افغانستان ووینو. له نشهیي توکو او له خلکو سره یې له دغه داسې په دغه حصه کې له خلکو سره موږ له مجاهدینو سره یا موږ له امنیتي ځواکونو سره کومک او مرسته وکړي تر څو پورې دغه توکي چې دي دلته کاروبار پرې باندې کېږي دا له منځه ولاړ شي او نور خلک پرې باندې اخته نه شي. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو له بزګرانو سره او له دهقانانو سره کومک وکړي او ښه تخمونه ورته ورکړي او دغه نشهیي مواد څخه خلک راوګرځوي. غزني کې دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي چارواکي د نشهیي توکو د قاچاق مخنیوی کوي. تر دې مخکې هم دې ولایت کې لسګونه کیلوګرامه بېلابېل نشهیي توکي نیول شوي دي.